سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. د دې د اورور پښتنه کوي باز خلک دي چې د فرض مانځنه ورسته دغه کوي دا لاس په سر باندې کیږي یو لزلیا قوي وي وای دې کې به حافظي قوي کی. نو زما عزت من حدیث حقیقت خدا له چې دې کې ضعیف راوی راغلی ضعیف جدا ده په دې باندې عمل کول صحیح نه دي او زمونږ د خلکو حافظیا سیم قوي دي دنیا باره کې شی ته نه یریږي والله چې سپینګری او غټو غټو د ګودامونو حسابونه خو کېریږي نو مونږ تیریږي یا الفاظ خطای یا به پوېږي نه چې دا مونږ کو والله تسيو په دې معنی کې نو دا غیر لپاره دغه طریقه نه د اختیارول پکار دا چې سړی ته دین ډیر مهم شیخ کار شي ډیر لوی شي دنیا د زمنګ استاد ضرورت او دین د زمنګ مقصدی. بهر حال دغه حدیث کمزور دی قابل د احتجاج نه دی عمل په نش کوله که څوک دا کوي به بدعت جوړیږي په زیاده دي چې د په ثواب حاصل کینو ګناه به ډیر نو په دې وجه د انسان ساتل پکار. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا ورو محترم وي د ماسپخیم څلور ولنی رکعاتونه په یو سلام پکار دي که په دوه دي کې حدیثو کې جواز الامرین نه تقریبا که څلور رکعات په یو سلام کې که په دوه کې لیکن د جمهور مسلک دا دی د څلور واړو امامانو امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد رحمهم الله دوی وایي چې دا څلور رکعات په یو سلام دي او احادیث خود شي دي د عبد الله ابن عمر روایت ده چې هر مونږ دوه رکعات ده کنه نو د ماسپخیم نمخ کې څلور رکعات چې دي ته کولای شي په یو سلام یو کې او دام کولای شي چې په دوه سلامونه یو او جمهور دا خبره لګه سخته کړل هغه وای دا څلور بخامخه په یو سلام کې نو کله اختلاف نه سړی ځان وباسي نو په یو سلام دی وکي او کني نور صرف دوه رکعات هم شته دی ښا مثلا تراغله یو وخت کم دی نو دوه رکعات هم کولای شي ځکه سید ابن عمر حدیث په دې کې مشته دی او څلور رکعات کې نو په یو سلام هم کولای شي او په دوه باندې هم کولای شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عزیز شیخ سمر ګل مرحبا اهلا وسهلا. رب العالمین دعا د چې عافیت او خیریت سره وي الله دې په خپل دین کې مصروف او ساته د نیک عمل لپاره دې ډیر عمر الله درکړي. الحاج محترم تاسو کوم خبره کړې ده نو د قران د تلاوت د سجدو تقاضا خدا د چې په ماغه وخت کې وکړي شي صحیح ده او څنګه چې دا ورور وای چې رزما عقیدم دا چې په هغه وخت کې وشي خو پاتې شوی دي نو یو قول علماء لکه زمنګ د شیخ صاحب خدا دې چې بس درنه فوت شو بس لاړله به مکه واخو لیکن زما خپل زړه کې دا خبره پرته ده لکه دا تاسو ویله چې د سنت او مستحبم قدر پکار دي نو که پاتې شوی او یو سړی کوي په د ذمہ باندې پرتی دي نو کولی پکار دي خاص کر په سجده د تلاوت کې د احادیثو کې بعضی امرونه راغلي دي امرونه چې هغه نه سړی ریږي چې غنه د واجبي یا د سنت موکد وي په دې وجه باندې کوکړې شي په یو دم باندې نو ان شاء الله ذمہ به فارغ او دا به غوړه طریقه وي والله تعالی عالم بالصواب. په فرض او سنت کې څه فرق دی؟ فرض هغه عمل ته وایي چې داغه نه کول حرام وي داغه نه انکار به کفر جوړي دلیل قطعی سره ثابت وي دا فقها چې کم تعریف کوي او سنت طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کون کې دا هغه تاجر ملاوي کوي نکړل نو تارک د سنت دی صحیح شو د سنت دی خو لیکن د محدثینو اصطلاح ده چې سنت د رسول الله طریقې ته وي نو په دې سنت او طریقو کې کله فرض هم داخليږي کله کله یو سنت طریقه هم فرض کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ځکه مثلا د امون چې دی مونږ اوس د نبی علیہ السلام سنت دي کنه وجدار چې د دامنځ کړه دا سنت طریقه ده الله د رسول طریقه ده او حالان کې مون فرض دي
نو یو د فقهاو فرقونه دي او یو محدثین چې کوم فرق باندې محدثین دا وایي چې فرض او واجب په یو معنا دي او داغه قوت ډیر دی لازم دي داغه کول او سنت دی ته وایي چې کله کې او کله نه کې خو اکثر کړه شوی دي کله کله پرې خودل شوی دي. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا ورور محترم وایي چې په امام پسې په جهر مونږ کې خو صرف ولد دوالین پورې به مونږ ویلی شي نو آیا په پټ مونږ کې صورت ویلی شي که نه شي د ولد دوالین نه اخوا زما عزتمنده که وخت در سره نو ویلی شي که صرف ولد دوالین پورې دی وي نو هم مونږ کافي دی او که تا سره وخت او امام لا رکوع ته نه وښکته شوی نو صورت که دی وي نو څه منع نشته دی. وجه دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم خو په جهر مانځه کې خو منع کړې ده چې فلا تقرأوا بشيء الا بأم الكتاب. د جهر مونږ کې بعض ما په شي سم نه وي سوا د سوره فاتحه نه نو خفیه مونږ په خپل اصلي حالت باندې پاتش نو اصلي حالت خدا او چې وروره سورت دی مو یو خوا د فاتحه دی مو یو خوا د سورت مو صحیح شو. بل حدیث صحیح بخاری کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي داسې مونږ وکړئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ زه کومه. نو دا حدیث په خپل عموم باندې دلالت پدې کوي چې مقتدی که په پټ مانځه کې د سورته فاتحه نه اخوا ته سورته وای نو بالکل صحیح ده سمنه پکې نشته ده. خو موږ ویو چې د امام د رکوع لحاظ بکې ک چرته هغه رکوع ته نو وخته شوی نو ورپسې وایي ک کته شوی نو چې صرف سورته فاتحه دی ویلا نو هم ټیک ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. الحاج محترم مخکې تاسو کړو چیرې نو حکم هم دغه دی اما چې کوم مخکې بیان کړو چې کومه جمع ولاړه وه او ته تیار راغلی کتانه زوړ مونځ قضا شوي نو خیر دی د جمع کې شریک شه او خپل زوړ مونځ قضایي وروسته راوړه او ستاسو مخکینی سوال کېدی چې اوس ما نه ایري ذهن نه وتی که بیا م هغه په کارو بیا معاد کوي. دویمه مسله چې تاسو پوښتنه ده په مانځه حالت کې د یو چا سمول د صف بالکل کولای شي دا خو صحیح حدیث دی کې وارد دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړو تهجد کې نو دغه کده دغه کده څه وته وي ګس طرف ته ودرېد نو په دې کې وته راوړو خي طرف ته به ودرېد به خي طرف درې پیریزان سره به برابر ودرو نو به استفری خو ده مطلب دا دی چې تصحیح د صف صحیح ده په مانځه کې د ماشوم ځان سره برابرول دا صحیح خبره ده جایز ده دومره عمل سره مونږ نه دغه کی خرابېږي. وعلیکم السلام. دا ورور وایي چې د جمعې په ورځ د خطبې اذان کېږي نو 2 رکعاته کولی شي که نه. زما عزتمنده د جمعې په ورځ باندې د اذان نه مخکې منځونه پکار دي. حدیث د بخاري کې دی چې سړی وختي لاړ شي او منځونه کوي حتی صلی ما قدر له چې څومره الله تقدیر کړي د امام دراوتو پورې به چې کله امام راوځي اذان کېږي او خطبه شروع کېږي نو بیا مونږ نشته دی نه په اذان کې شته نه د اذان نه وروسته شته اذان جواب به ورکړي. لیکن د دې نه یو استثناء راغلی په صحیح حدیث کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه سړی چې جمعه ته راشي لکه د راشي امام په خطبه کې ورته چې وختي راغلی هغه د پاره د 2 رکعاته نشته چې راشي او امام په خطبه کې نو بیا به 2 رکعاته کوي. اگر که خطبه شته خود د استثناء شته اذا جاء احدكم والامام يخطب کله چې یو تن تاسو راشي امام خطبه کوي فليركع ركعتين 2 رکعاته دی وکي وليتجوز فيهما باغي کې د اختصار وکي یعنی لن شانته 2 رکعاته دی وکي نو دا 2 رکعاته شته نور چې مخکې نه سړی قلال جمعات کې ناس دی مون نه کوي یا د اذان په وخت کې کوي یا ورسته کوي او امام خطبه شروع کړي نو به نشته دا 2 رکعاته ټیک نه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا ورور محترم وایي چې په مانځه کې لاسونه چرته خودل پکار دي په قیام حالت کې. زما عزتمند دا زمونږ د مونږ په درس کې مونږ په دلایل سره دا خبره ثابته کړې ده. 2 طریقې د نبی علیہ السلام د حدیثونو معلومیږي. یو دا دی چې د خلا څنګه مړون او ورغوي
د ګس لاس په ورغوي مړونه او څنګه باندې راشي ته چې مکمل دا څنګه یو بل سره یو ځای کی مطلب دا دی چې دا د نامنه د پاسه راځي لکه شان د پاس د پاسته کې خو دا حدیث د بخاری دی او دویم او په دې کې وضع دی خو یعنی نیول نه دی لاس خودل دی د خلاص لیچا مړون او ورغوي به د ګس لاس په لیچا مړون باندې کېدی ته وضع ویل شي دویم یو حدیث د نسائی کې قبضه راغلی دی نو هغه کې بیا دا طریقه ده چې د خلاص د ګوتو باندې به د ګس لاس مړون ونیسي او لږ بیا د نامنه چې کم د پاسه مخکې لاس یې خوده د هغې نه به لږ ښه د پاسه کې چې بیخي مرۍ مرانه شي او د سینې د پاسه راشي دغه دوه طریقې مجموعه احادیثونه معلومې دي او که دلایل په کارونو به انشاءالله موږ د مانځه درس ویلی دی هغه به تاسو ته در نشر کړی شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته محترم ورور یو پوښتنه کوي چې په سفر کې د سنت او حکم هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی کړی نو ندی کول پکار په سفر کې ډیر شي قصرونه دي سورتونه لړن ویل 4 رکعاته 2 رکعاته کول او دارنګي 2 منځونه په یو وخت کې جمع کول او دارنګي سنتونه پرې خودل دا د سفر اسانه نه دي الله په دې امت کړی دي لیکن په سفر حالت کې وتر هم نقل لی نبی صلی الله علیه وسلم وتر کړي په سورلې باندې او دارنګ تهجد نقل لی او د سحر 2 رکعاته سنت نقل لی نو دا کول په کار دي چې چا سره موقع د سحر سنت وتر او تهجد نبی رسول الله په سفر کې کړي او بل خبره تاسو کړی دا چې په سفر کې د سړی نه مون قضا شنو په حضر کې چې قضای راوړي څنګه نو د سفر مون به قضای راوړي قصر بکې ځکه چې ذمه د مشغوله شوی د قصر په مانځه نو اوس چې ذمه فارغه کوي نو په مکه مون به فارغي کم چې په سفر کې لازمو نو په کاردار چې د سفر په حالت کې کومون قضا شو نو به ته چې په حضر کې راوړي 2 رکعاته بکې دارنګ بالعکس که په حضر کې د چانه مون قضا شي او په سفر کې قضای راوړي نو پورا به راوړي